د کندهار څخه مې تاسو دا پیغام پرېږدم چې پر ما باندې مولوي صاحب هېڅ شی تاثیر نه کوي. که مونځ یې څوک ساتنه راته وکړي، که څوک ښه خبرې وکړي، که زه ستا خپرونه ډېر اورم مګر ما باندې هېڅ تاثیر هم نه کوي. تعلیم اسلام هلته په کندهار کې فعاله شوی دغه اورم مګر دا زه څه وکړم، پر ما باندې هېڅ تاثیر نه کوي. بیا پر آخر بیا زما داسې فلمونه کېږي چې هغه سم نه وي. بس الله رب العزت دې تا ته او ما ته او ټولو مسلمانانو ته هدایت وکړي. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې کله یو انسان ګناه وکړي نو د هغه په زړه باندې تور ټکی لګیږي. که وروسته د دې نه دې توبه وکړه، نیکو اعمالو ته یې مخه کړه، الله رب العزت به هغه تور ټکی د دې د زړه نه لرې کړي. اما که دې پرله پسې ګناه کوله خو د الله نه ویرېده، توبه یې نه ایستله، داسې ورځ به راشي چې د دې ټول زړه به تور شي، نو هیڅ کله به د دین، د شریعت او د حق خبره په دې باندې تاثیر نه کوي. نو زما توصیه تاته دا ده چې ډیر په اخلاص سره، ډیر په صداقت سره الله ته توبه وباسه او هغه د توبې شرایط مراعت کړه چې په مغه ورځ باندې بد کار پرېږده، په خپل ګناه باندې پښیمانه شه او په راتلونکي کې دا تصمیم ونیسه چې بیا به دا بد کار نه کوم. الله رب العزت به درته هدایت کوي انشاءالله، په دې کې شک نشته دی. خو نن چې په موږ باندې تاثیر نه کوي، زموږ زړونه تور دي. الله رب العزت دې زموږ زړونه په خپل معرفت سره او په خپل طاعت و عبادت سره سپین کړي چې دا تور ټکي زموږ د زړونو نه لرې شي، تر څو چې حق وپیژنو، حق واورو او حق په موږ باندې تاثیر وکړي.